السلام علیکم ټول مرګرو دا ویډیو پوره واورئ. ډیر خلک وایي چې د چا په خوا کې دا پاکستان جنډه ده نو دا په جنډه باندې لایق او پال ولي. دا خبره دغه کسان واوري که نه دا په جنډه باندې لایق او پالو نه علي. دا مخامخ داسې دلګان راشي چې هغه زموږ علیمانو ته کنځلي دین اسلام A to Z پاکستان زموږ ادارو ته آیسای ته آرمی ته مړی ژوندي ته په A to Z کې ټول راله ټول پاکستان پکې راغی که غټ کوړو کې دی او زموږ د ملک هغه خلک چې لکه کم قابل قدر او احترام هغه یادې ویډیوګانې کوي د داسې دلګانو موږ جواب ورکړی مخنیوی هم کړله که په څه ټیم کې بد اخلاقي راغلي نو موږ به د یو بد اخلاقه انسان څه بد اخلاقي کړي د خو خلکو څه څوک بد اخلاقي نه کوي. زما خو خصوصا دا نظریه ده ما چې څونه د پاکستان سپورټ کړی دی د خپل ملک ما د بل ملک چې د جنډې توهین نه دی کړی نه کوم په وجه دی چې زما د جنډې څوک توهین ونه کړي. د ملک د پاره خدمت کول په میډیا باندې او جواب دی انسان ورکول دغه مخنیوي کول دا د هر سړي کار نه دی. یو سړی چې شپه ورځ پردی جنکۍ ګډی ګیمونه کوي یو سړی چې په قسم قسم د اجړاګانو باندې ځان مشهوروي په چندو باندې یا په داسې حساب کتاب باندې چې ځان دنیا ته ښیي. موږ که کړم دي نو موږ دا نه دي ویل چې موږ دا کار وکړو د ملک دپاره موږ دا چنده وکړه موږ دا د ټیم خبره یو کړم ده نم دا ایډو پروا کړله نه د لایق او د پالو ولې چې دا زموږ اووم اتمه ایډي ده نه د پیجونو پروا هم کړله د ملک د خاطر او د جنډې د خاطر هم قربان کړي او موږ ته اکثر پکې داسې د خره زامن د نسړي زامن پکې راشي کنځلې وکړي چې د هغه د کور زیم نه دا ولې دا د ملک د خاطره خو موږ د وخت هغه خلکو له جواب ورکړی دی چې 90% پاکستاني غواړي چې د دې ډله مخنیوی وشي. د خپله ځانه موږ غلطي نه ده کړ او چې څوک غلطي کوي د هغه جواب ورکول په موږ باندې فرض دي اکه په میډیا اکه په بارډري اکه په وطن کې اکه د وطن نه بهري د ملک خدمت کول د هر سړي کار نه دی او الحمدلله جواب ورکول هم د هر سړي کار نه دی. د خپل ملک ترجمانی د خپل ادارو ترجمانی د خپل عوام ترجمانی د خپل عالم ترجمانی د خپل دین مذهب اسلام ترجمانی دا د هر کوپړی کار نه دی. الحمدلله موږ د نن تاریخ پورې کړم دی او کوبم او د رب العالمین نه به دا سوال کوو چې ان شاء الله په ښه طریقه باندې وکړو تر مرګه پورې د خیر